بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله رب العزت د قصاص او د حدودو په باره کې په قرآن کریم کې خپل قوانین او هدایات ذکر کړي دي او امارت اسلامی د مشرتابه د خاصه ټولو محاکمو ته دا توصیه شوې ده چې د قصاص او د حدودو فیصلې باید په غور او دقت د شرعي اصولو مطابق تاسې وکړي او بیا د تطبیق دپاره د مشرتابه تصویب ته وړاندې کړي. چونکې د قصاص او د حدودو اهمیت او د دې د اجرا اهمیت په قرآن کریم کې دا ډیر لوړ اهمیت لري او دا غټ جرایم دي. د دې قصاص او د حدودو شرایط او داغه ثبوتی شرایط هم په شریعت نبوي کې هغه ډیر دقیق دي او ډیر غور ته ضرورت لري. نو په دې لحاظ باندې محاکم د امارت اسلامی کوشش کوي چې هغه فیصلې چې د قتل او د حدودو سره تعلق لري یا د تعزیراتو سره تعلق لري هغه په ډیر دقت باندې څیړي او د مشرتابه هدایت هم دغسې دی. که چیرې دا فیصلې د حدودو او د قصاص په رابطه باندې د خپلو شرعي اصولو مطابق صادرې شي، امارت اسلامی او مشرتابه یا د اجرا او د تطبیق په باره کې هیڅ ممانعت نه لري. په دې وختو کې چې امارت اسلامی محاکم او تشکیلات پوره کړي دي او محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص صادرې کړي دي او په ټول هیواد کې محاکمو 9 فیصلې د دیت صادرې کړي دي او محاکمو د امارت اسلامی پر 30 نفرو باندې د رجم او د سنګسار فیصلې صادرې کړي دي او د امارت اسلامی محاکمو پر 4 نفرو باندې چې هغه بدکاران وو د دیواله نړولو او تر دیواله لاندې کولو فیصلې صادرې کړي دي او د امارت اسلامی محاکمو په ټول هیواد کې 103 نفرو باندې د شرعي حدودو د تطبیق حکم صادر کړی دی او د امارت اسلامی محاکمو په ټول هیواد کې پر 1512 کسانو باندې تعزیري سزاګانې صادرې کړي او بعضې یې تطبیق شوي او بعضې د تطبیق ته آماده دي. او چونکې دا فیصلې د حدودو او د قصاص په باره کې پوره غور دقت ته ضرورت لري، د افغانستان د مشرتابه د عالی شورا او د کابینې تر غور او د هغه تر څیړنې د مشرتابه تر تصویب وروسته بیا د تطبیق دپاره نوبتن دا په هیواد کې تطبیقیږي او اجرا کیږي. السلام علیکم ورحمة الله.